دوستانو د اکسل پروګرام 18 درس ته ښه راغلاست. زه راځم یو ټیبل خلاصوم. زموږ دې درس چې و په اوټوسم باندې مو بحث کړی و. نن د خیر سره به په فیل باندې بحث وکړو. د فیل په واسطه موږ کولی شو تاسو چې مثال غواړئ کومه ساحه فیل کړئ یا ډک کړئ، لکه مثال نومان یا نور، نو د فیل په واسطه کولی شئ. زه راځم دلته اوس مثال یو نوم لیکمه احمد. زه غواړم چې دغه نوم د دې ساحې شروع تر دغه ساحې پورې وي. نو راځم دغه شرط یې دا دی چې تاسو باید هغه نوم ورسره یا مثال هغه کلمه باید انتخاب کړئ. نو دا انتخابوئ، خپل د خوښې ساحه انتخابوئ. وروسته راځئ فیل ته. په فیل کې زه وایم چې مثال رایټ طرف ته دی د فیل سي، په دې باندې کلیک کوم. اوس وګورئ د ټول نومان تر دې ساحې کوم ساحه چې ما انتخاب کړې وه راوړل. بل وایم چې مثال د دې ساحې څخه یعنې ډاون، د دې ساحې څخه د دې ساحې کښته دی ما د فیل سي. راځم ډاون انتخابوم. اوس به دا ټوله نومان چې دی په دا شکل سره راسي. یا که مثال وایم چې اپ یا لوړې، نو راځم دلته دا انتخابوم، اپ انتخابوم. اوس به هغه نومان لوړه ساحه ته. یا که چیرې مثال غواړئ چې لیفت طرف ته یي، نو بیا راځئ فیل انتخابوئ، لیفت انتخابوئ، نو دا زموږ نومان دې طرف ته راسي. نو دا د فیل وظیفه وه. بل اکراس او جسټیفای دا دونه مهم نه دی. که چیرې مثال تاسو غواړئ چې دغه مکمل ټیبل مثال انتخاب کړئ، هغه غواړئ چې په بل شیټ کې راسي، نو د اکراس څخه استفاده کوئ. چې موږ لرو سیریز دی. د سیریز په واسطه تاسو کولی شئ چې مثال که عدد غواړئ یا داسې بل څه غواړئ چې په د سلسلې په شکل یا مثال په دغسې تر کوم ساحې چې تاسو غواړئ راسي، نو د سیریز څخه استفاده کولی شئ. اوس مثال زه وایم دلته ما یو لیکلی دی، همدا د دې ځای تر دې ځای پورې ما ته دا ټوله شمارې ټول اعداد ولیکل شي. نو راځم دا ساحه انتخابوم، فیل ته راځم، په فیل کې سیریز ته راځم. کله چې سیریز ته رالم دلته موږ ته دغه اول دغه اپشن او دغه نمبرونه چې دي یا دغه عدد چې دی د را په شکل یې غواړئ که د کالم په شکل. زه وایم چې د کالم په شکل یې غواړم. دلته راځئ هغه عدد انتخابوئ، مثال سټیپ ولیو د دې څخه شروع تر سټاپ ولیو تر مثال تر کوم عدد پورې. زه وایم چې مثال تر دغه عدد پورې اوکې کوم. اوس وګورئ دا موږ ته تر دې ځایه ولیکل شول. د دې ښه والی دا دی، یعنې اوس چې زه راځم دلته مثال لیکم یو بیا دوه بیا درې، یعنې دا زما وخت ډېر ضایع کوي. نو د دغه اپشن که غواړم د وخت د ضایع څخه مخنیوی وشي، نو د دغه اپشن څخه تاسو استفاده کوئ. دا په بل طریقې هم کولی شو. اوس مثال زه راځم دلته یو لیکمه، دغه ساحه داسې انتخابوم تر کوم ساحې چې تاسو مثال غواړئ. راځئ په دغه اپشن باندې کلیک کوئ، فیل سیریز پر دې باندې کلیک کوئ. اوس وګورئ دا ټوله راغله. او بل طریقه هم ده چې مثال دلته زه یو لیکم دوه، وروسته راځم دا دواړه انتخابومه. دا دواړه انتخابوم، دغه مثبت علامه چې کله راله په دې باندې داسې کلیک کوم تر دې ځایه پورې. اوس وګوره دا راله. نو دا څو طریقې دي، هر طریقه چې تاسو ته اوسایي د هغه طریقې څخه استفاده کولی شئ. بل موږ په سیریز کې لرو ډیټ تاریخ لرو. کله چې مثال غواړئ دا غیر فعالوي، په دغه ډیټ باندې کلیک کوئ، دا فعاله کېږي. که چیرې مثال غواړئ چې د ورځې مکمل نومان راسي، نو په دې اپشن کلیک کوئ. غواړئ چې د هفتو نومان راسي، نو په دې اپشن کلیک کوئ. که چیرې مثال غواړئ د میاشتو نومان راسي، نو په دې اپشن کلیک کوئ. او که چیرې غواړئ چې د کال، نو په دې اپشن باندې کلیک کوئ. او فیل بیا موږ ته دا په یعنې په اتومات ډول سره کوم ساحه چې موږ غواړو هغه راته ډکوي. بل اپشن فلش فیل لرو. د فلش فیل په واسطه موږ کولی شو. اوس مثال زه وایم وګورئ دغه نومان، اوس مثال احمد. اوس وګورئ دا نومان مثال احمد دی، تخلص احمدي دی، یا مثال علي دی، تخلص احمد، محمد دی، تخلص مثال خان دی. که زه اوس وغواړم چې د دې ټولو فول نیم راسي یا مثال مکمل نوم ټول یو ځای راسي، نو موږ د دغه اپشن څخه استفاده کولی شو. تخلص او نومان د ټوله په یو کالم کې راوي، یعنې یو ځای بیا راوي. بل لرو د کلیر په واسطه موږ کولی شو چې کوم څه چې تاسو وغواړئ هغه پاکولی شئ. په دې باندې کلیک کوم، کلیر آل، دا به ټوله پاکي. بل اپشن چې دی کلیر فارمات، یوازې موږ ته هغه فارمات پاکوي. اوس مثال که چیرې ما په دې ټیبل کې زه وغواړم چې دا فارمات یې پاک شي، نور لیکنه دي، نو د دغه کلیر فارمات څخه استفاده کوم. او کلیر کنټینټس فارمات نور شیان به وي، یوازې به دغه کنټینټس نه وي. اوس مثال تاسو ګورئ دلته وګورئ دا بولډ هم دی او بولډ دی دا، او نور لیکنې په دا شکل ده. که چیرې زه وایم چې نور دا فارمات دي یوازې کنټینټس دی پاک شي، نو په دې باندې کلیک کوم. اوس تاسو متوجه شئ که چیرې دلته یو لیکنه لیکم، نو هغه به په هغه شکل سره ولیکل شي، ځکه چې فارمات یې شته مګر کنټینټس یې هغه پاک شي. بل کلیر کامنټس دی. که چیرې دلته تاسو کوم نظر ورکړی هغه موږ ته
پاکۍ او هایپرلینک که چیرې مثال یو لینک مو دلته ورکړی یا موصل کړی، نو دلته موږ کولی سو چې هغه لینکونه